نن سبا لکه سوشل میډیا کې ځوانان چې دی ډېر پوسټونه کوي چې روژه میاشت رانږدې ده، په دا تاریخ باندې دا نور مسلمانانو ته در سره ورسوئ چې جهنم ور در باندې آرام شي. والدا کوم قرآن کې کوم حدیث چې شی راغلی دی دی باندې وکسي خلق دا پوسټونه اوس کته پورته کوي، فیسبوک، واتساپ او ټیک ټاک وغیره سي خلکو ته دا خبره ورسوي چې روزه په فلاني تاریخ ده، الله پاک به مو پور د جهنم حرام کی. نبی علیه السلام وایي دا په نبی علیه السلام باندې دروغ ویل دي. دا حدیث نشته، بل اره خبره په پیغمبر علیه السلام په سیمه تړي. نبی علیه الصلاة والسلام باندې دروغ ویل دا داسې نه دي لکه موږ تاسو چې په خپل ځوان کې وایي. په نبی علیه السلام که چا دروغ ویل هغه په جهنم کې ځان ته ځای جوړ کړل. صحیح ده؟ نبی علیه السلام نه دا خبره نه ده ثابته، نه په حدیث کې شته، نه د صحابي خبره ده، نه د تابعي خبره ده، نه د یو عالم خبره ده، دا د رافضیانو خبره ده. نو دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. که یو چا درته ویل چې دا نشر کړي الله به اجر درکړي، جنت به در باندې واجب سي او جهنم به در باندې حرام سي، دا دروغ ده، دا دروغ ده، دا دروغ د هیڅ حقیقت نه لري. و د روزي مبارکي ورکولی سي، کله چې روزه راسي یو بل ته د روزي د را رسېدلو مبارکي ورکولی سي او یو بل ته ویلی سي، دعا کولی سي چې اله العالمین دې دا روزه په خیر را باندې تیر کړي، الله دې د ښه عبادت توفیق را نصیب کړي. لیکن دا خبره سی وای دا چاته ورسوي، کدی ار چاته ورسول نو په ور د جهنم به حرام سي. د روزي خبر کدی چاته ورکل دا دروغ ده، دروغ ده، دروغ ده، او دا پیغام نه چاته نشر کړی. کومو نشر کړل په دې دروغ په ګناه کې ورسره شریک یاست. په دا نبی علیه السلام چې چا دروغ ویلي دي په دې کې ورسره شریک یاست، می ورته نشروي او ما په دې اړه باندې چاته خبر ورکوي. دا دروغ د هیڅ حقیقت نه لري. مهرباني. مننه قاری صاحب محترم.